بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوالی ما تاسې ته ښه راغلاست ویم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. راځو په مایکروسافټ اکسل پروګرام کې نن زموږ 15 درس دی چې مایکروسافټ اکسل پروګرام تیار زما سره خلاص دی. راځم دلته کلیک کوم او زه په دې باندې چې د کار کوم زمونږ تیر ورځ په دې فیل کې په دې سیریز باندې چې دا سیریز زمونږ نه پاتې دی سټپ بای سټپ په دې خاطر باندې زما چې کوم کمانډ پاتې نشي چې په کوم ځای کې تاسې د سوال لاندې را نشئ. نو راځم په دې کې چې د کله زه دا سیریز راواړم نو د سیریز چې دغه وینډو راځي په دې کې چې د یو رو وایستی او بل موږ سره کالم وایستی. که چېرته موږ سره که تاسې چې انټرویو کویشن دی که تاسو چېرته لاړ شئ چېرته امتحان ته لاړ شئ په اکسل پروګرام کې چې تاسو امتحان ورکوئ نو چې کله تاسو دلته راشئ د دې ځای نه یو او دوه به زه ولیکم. دا یو تخنیک دی یوه لاره ده چې ما ته د دې ځای پورې مثلا دا 14 چې دی دا ما را ډرې کړل. یو کس تا ته وایي چې ما ته صرف دا یو ولیکه په دې ځای کې او بیا راته د 14 پورې راوله. نو څنګه به کوئ تاسې به دلته یو ولیکئ او دا به انتخاب کوئ دلته او بیا به راشئ فیل ته. په فیل کې چې دی تاسو به راشئ دلته په دې سیریز کې چې دی دا به تاسو د دې ځای نه کالم وایس او لینیر به والی. دلته موږ یو لیکلی دی او دلته به تاسو چې څو لیکئ هلته به ولیکئ. مثالا زه ویم 14 او دا به راشئ تاسو به د دې ځای نه اوکې کوئ. نو موږ سره چې دی په دې ځای کې 14 رالل. که زه دا رو وایس کوم نو رو وایس مثلا که زه راشم دلته فیل ته او په فیل کې راشم دلته دې سیریز ته به راشم په دې ځای کې دلته چې دی زه به دا رو وایس واخلم یو نه واله او ما ته چې دی د 8 پورې یا 15 پورې چې هر ځای پورې چې تاسو خوښوي د دې ځای نه دې ځای پورې دا تاسو اخیستلی شئ او دا په دې ځای کې را ډریګ کولی شئ. نو دا چې دی موږ سره یوه لاره یوه طریقه وه. که زه بیا راشم دلته په دې ځای کې به زه کلیک کوم یو ما ولیکه دلته او د دې ځای نه د دې ځای پورې چې دی زه به دا انتخاب کوم او بیا راځم دلته چې دی دې ځای کې به زه دا سیریز به راوالم. کالم وایس چې دی دلته زه لیکل نشم کولی. ټرینډ تاسو به د ټرینډ ته ټیک مارک آن کوئ دا به اوکې کوئ. نو په اتومات ډول باندې چې دی موږ سره دا راغله. که زه دا د دې ځای پورې داسې ډریګ کړم او بیا راشم دلته واخلم د دې ځای نه سیریز په سیریز کې که زه راشم رو وایس په والم او ټرینډ ته به ټیک مارک آن کړم دا به اوکې کړم. نو دا موږ سره په دې لاره هم داسې فیل شو راغی. که زه چې دی د دې ځای نه به راشم اوس بیا دلته راځم د دې ځای کې په دې فیل کې په دې سیریز کې چې دی زموږ سره د دې ځای نه زه به راشم کالم وایس ته او گروت ته به راشم. گروت ته مطلب دا دی که چېرته ما سره په دې ځای کې دلته چې دی ما سره ایکسپنسیو ایرس وي زه به دلته ولیکم مثلا دا ما سره چې دی دا ما سره ایرس یعنی کال دی. که په 2010 کې چې دی زما د دې ځای نه 2 روپۍ خرچوي نو په 2020 کې چې دی مثلا زما به خرچه څومره وي د دې دپاره چې دی زه راځم د دې ځای نه او 2020 پورې چې دی زه دا ځای را ډریګ کوم. نو زه چې کله دلته ودرېږم بیا به راشم دلته سیریز ته په دې فیل کې به سیریز ته راشئ تاسې او دلته چې دی کالم وایس گروت ته به تاسې ټیک مارک آن کوئ. 2 روپۍ چې دی زما خرچه ده دلته 2 روپۍ او دلته چې دی ما سره په دې ځای کې پیسې چې دي ما سره په دې ځای کې ما سره 1500 روپۍ ما سره دي 1500 یعنی 1.5 روپۍ به چې دی زما تر کم کاله پورې وشي. نو چې کله زه کلیک کوم نو ما ته وایي چې ستا به 140 روپۍ چې دی دې ځای پورې به ستا مصرف به وشي په دې کې او د هغې نه وروسته چې دی دلته چې دی موږ هغه 1.5 روپۍ ورته ویلې وي. نو 1.5 سره اوس چې 2000 او زر جمع شي 2000 شي او ورسره چې دی دا 40 شي نو 48 شي. نو دلته چې دی دا خرچه زموږ تر دې ځای پورې چې دی موږ کېږي. خو ولې که موږ په 2010 کال کې 2 روپۍ خرچوي په 2014 کال کې به چې دی بیا به 4 روپۍ وي همداسې به چې دی ډبل کېږي او آخر چې دی 2019 کې به چې دی دا که 512 نو دلته به موږ سره 1040 شي. دلته چې دی بیا موږ سره هغه پیسې دومره نه پاتې کېږي. که کله موږ راشو دلته به زه دلته 1.5 ولیکم 1.5 او بیا مې دلته مساوي علامه د دې ځای نه ور واچوله. زه ورته وایم چې دا 1.5 دا منفي کا تر د دنه نو دا دومره روپۍ پاتې شولې او په کار موږ ته چې دی ډبلې دي نو ځکه چې دی د دې ځای نه دا 2020 کال ونیو. که زه راشم دلته په دې ځای کې او بیا ما دلته راشم د فیل ته په فیل کې به راشئ تاسې سیریز ته په سیریز کې چې دی ډیټ وایس ته راځم د دې ځای نه او دلته چې دی ما په دې ځای کې ډیټ چې دی دا کنټرول سی مې کالم ما سره چې دی د دې ځای نه ډیټ دی زه به دلته چې دی د دې دا لیبل به هم ولیکم. اوس چې دی به راشم دا به د دې ځای پورې چې کوم راکش به کوم ډریګ به کوم او بیا به راشم دلته زه په دې ځای کې د سیریز ته په سیریز کې چې دی دا څه به راواخلئ ډیټ او دلته چې دی موږ سره د دې ځای نه ډی خپله رااخیستې ده
تاسو به دا د دې ځای نه اوکې کوئ. نو موږ سره چې دی په دې ځای کې ټول هماغه تاریخ چې دی مسلسل یو بل پسې تر راغی چې دا یو دیش بیا چې دی موږ سره بله میاشت شروع کېږي. بیا زه راځم دلته فیل ته. په فیل کې به راشم زه د سیریز ته. په سیریز کې چې دی زه ورته وایم چې دا ویک ډی راته ترېنه وباسه. په امریکا کې چې دی د امریکایي یعنې عیسوي تاریخ چې دی هغه شنبه او یک شنبه رخصت لري. نو زه ورته وایم چې ما ته ترېنه دا یک شنبه او یک شنبه ترېنه ما ته وباسه. نو د دې ځای نه چې دی شنبه او یک شنبه ویستله. که تاسو راشئ دلته چې دی د دې ځای نه به زه اوس مثلا ټیکس فنکشن چې دی زه را اخلم د دې ځای نه. دا چې دی دا ځای او کاما ډبل کوټیشن ډي 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 څلور ځلې مې ډي راواخیسته او دا ما انټر کړ. اوس چې دی د دې ځای نه به زه دې ځای کې چې دی زموږ سره شنبه او سنډے به دې ځای کې موږ سره سنډے او سټرډے موږ سره په دې کې نشته دی. اوچته معلومیږي چې په دې ځای کې موږ سره چې دی موږ سره شنبه یعنی سټرډے او د هغې نه وروسته چې دی موږ سره سنډے یعنی یک شنبه او شنبه په دې نه چې دی ویستله موږ سره په دې ځای کې هغه ویک ډے چې دی د دې نه ایستلي دي او پکې ختمې کړي دي. که زه راشم دلته چې دی دا ما تیار انتخاب کړی دی نه فیل ته راځم او په فیل کې چې دی سیریز ته او په سیریز کې چې دی زه ورته وایم چې ما ته منت وایز راکړه. نو تاسو چې کله کلیک کړئ د دې ځای نه دا نو موږ ته چې دی اوس منت وایز راغله چې دا موږ سره د دې ځای نه چې دی دا اومه میاشت اتمه میاشت نهمه میاشت دقسې راځي د دې ځای نه. او که زه ورته اوس وایم ما سره تیارې د ښه دی چې ما ته د دې ځای نه راشه سیریز ته. په سیریز کې چې دی ما ته منت وایز مه راکړه او ما ته ایرس راکړه او د دې ځای نه چې دی دا تاسو اوکې کوئ. نو تاسو ګورئ اوس ما سره 2021 22 ان تر 22 پورې چې دی موږ سره دا د دې ځای نه راغی. نو دا موږ سره په سیریز کې د ډیټ کارو. که زه راشم دلته فیل ته او بیا راشم سیریز ته هماغه خبره ده د آټو فیل خبره موږ کوو چې د دې ځای نه. که زه راشم دلته زه ولیکم دلته به زه ولیکم افغان او دا ما د دې ځای نه انټر کړ. نو زه چې دی دا آټو فیل کوم د دې ځای نه نو تاسو به راشئ فیل ته. په فیل کې به تاسو راشئ سیریز ته او په سیریز کې چې دی تاسو به د دې ځای نه آټو فیل به والئ او دا به د دې ځای نه اوکې کوئ. نو موږ سره چې دی دا په اتومات ډول باندې چې شو موږ سره چې دی دا راغی او موږ سره دا فیل شو. سیریز زموږ چې دی فینش شو خلاص شو. اوس راځم دلته سارټ ان فلټر ته. په سارټ ان فلټر کې چې دی زموږ درس زیات دی خو صرف دا یو سارټ او فلټر دا A to Z او Z to A ته نه وایو. که کله راشم دلته مثال زه راشم دا ډیټا ما ټوله انتخاب کړله او زه غواړم چې دا A to Z او Z to A کمه نو زه به راشم اول A to Z ته. نو دا موږ سره چې دی A to Z شو احمد 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 ټول اول رال او بیا چې دی B ورپسې راغله او همداسې چې مسلسل. که زه راشم دلته چې دی مثال که زه وغواړم چې دلته چې دی زه دلته اول را واخلم چې راولم د دې ځای نه چې ګوره اوس ټوټل هم زموږ چې دی پاس سرته راغی. نو د دې لارې نه چې دی اول به تاسې چې دی راشئ د دې ځای نه دا 60 A to Z باندې به کلیک کوئ او بیا چې دی که تاسو ووایئ چې زه به بېرته A to Z باندې راځم Z to A راځم نو ټوټل به پرېږدئ. چې ټوټل پرېږدئ نو بیا راشئ دلته چې دی تاسو د دې ځای نه دا انتخاب کوئ دلته A to Z او په دې باندې کلیک کوئ. نو تاسو سره چې دی بېرته به د دې ځای نه A to Z چې دی تاسو سره A to Z خپله هغه کوم یو ساټینګ چې دی هغه به تاسو ته وکړي. که زه بیا راشم دلته چې دی د دې ځای نه په دې ځای کې د کسټم ساټ ته راشم او په کسټم ساټ کې چې دی موږ سره د دې ځای نه زه غواړم چې د دې ځای نه زه ساټینګ وکړم په اپټین مارک باندې. په اپټین مارک باندې مطلب دا دی چې دا ویلیو لارجسټ ټو سمالسټ کومه ویلیو چې ډېره ده ما ته اول هغه راکړه. نو تاسو دلته کلیک کوئ نو سل ویلیو چې ده موږ ته اول راکړه. که زه بیا راشم دلته په دې ځای کې کسټم ساټ ته په کسټم ساټ کې چې دی زه به ورته وایم چې په دې اپټین مارک کې او ما ته چې دی د دې ځای نه ویلیو راکړه لارجسټ ټو سمالسټ نه سمالسټ ټو لارجسټ راته راکړه او د دې ځای نه دا اوکې کړه. نو نن نه پورې چې دی زموږ دغه درس بس دی چې زموږ ویډیو ډېره اوږده نه شي. نو په دې خاطر باندې چې دی موږ ویډیو راکموو او دا درس چې دی موږ به انشاءالله چې بل لیکچر کې د دې درس باندې په تفصیل سره خبرې وکړو. که چېرته مو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی بختیار کمپیوټر اکاډمي چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کې کېږئ چې تر څو زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. د الله په امان.